دین زمنګ موږ ته وایي لوزونه پوره کړه، او چا ویلي چې انګریزان چې دی هغه په لوزونو پوره کولو کې د مؤمنانو نه تکړه دي. دا خو چې د چا په زړه کې بېدیني پرته وي که نه، دی د انګریزانو نه هسې متاثره خوله کې اوبه راځي چې کوم ځای کې انګریز ویني، هسې چېرته انګریز روان وي ویښته یې زیړي او سترګې ودي، بس د ده پسې سټ رامات شي، انګریز روان دی. څه شی روان دی؟ انګریز روان دی. څه دی؟ ولې دومره موږ ځان ذلیله کړی دی، دومره موږ ځان کمزوری کړی دی. موږ سره د الله دین دی، موږ مؤمنان یو، الحمدلله موږ مسلمانان یو، موږ الله عزتمن کړي وو په دې دین باندې. انګریز چې نه دین مني، نه الله مني، نه رسول مني، نه آخرت مني، او که مني د خپلو خواهشاتو مطابق یې مني، دا کیدی شي چې دی د جملتن د مؤمنانو نه په لوزونو کې تکړی. ها مسلمانانو کې بعض کسان شتي چې هغه دې کې کمزوري دي، خو دا خو د دې مسلمان کمزوري ده که نه، که داسې نه ده. یو ورځ یو سړی راغلی انګریزانو ملکونو ته چېرته تللی، ډېر سخت متاثره، نو بیا یو مجلس کې ناست و، دا خوله یې نه بندېده، زارېږه دا بس د سړي زړه تور شي د مؤمنانو. دا ډېره خطرناکه خبره، سړي زړه د مؤمنانو نه تور شي، یعنې ستا زړه تور شو د هغه چا نه چې الله او د الله په رسول ایمان راوړی. نو ما ورته ویم حاجي صاحب ته کومې داسې خبرې ډېر متاثره کړې، ځکه چې ستا دا تقریر نه بندېږي، ډېرې متاثره کړی، ته کومې خبرې ډېر متاثره کړې؟ وایي د هغوی په روډونو کې چې په روډ باندې اوړي نو دې خوا په اشاره کې بټن لګېدلي، هغه بټن به ووایي اشاره به بنده شي، بیا به اخوا واوړي، بیا به ووایي، بیا به کولاو شي. دا طریقه شته وي د مسلمانانو په ملکونو کې؟ ما ته یوې اشارې ګډوډ کړې، ته یو بټن زموږ نه خراب کړې. یعنې دا دلالت کوي په دې چې د دې سړي په زړه کې د مخکې نه د اسلام سره مینه محبت ده. او مسلمان که ډېر بد شي، دروغجن شي، دوکې ورکوي، ظلم کوي، وګوره دا یاد ساته په آخره کې او په اوله کې چې دا هغه سړی دی چې ستا رب هم مني، ستا پیغمبر هم مني. صحیح ده چې ګناهونه ترې کېږي، کافر که ډېر هم ښه شي، خو اوله او آخره کې یاد ساته دا زما او ستا د رب دشمن دی. ګوره دی زما او ستا د پیغمبر دشمن دی، دی زما او ستا د قرآن دشمن دی، دی زما او ستا د رونو او خویندو دشمن دی، دی زما او ستا په ملک کې امن او امان نه غواړي، زما او ستا ملک ترقۍ باندې نه پرېږدي، ما او تا نه پرېږدي. نو که چېرته لازم په هغو کې ښه صفات شتي، خو دا نه چې موږ یو ښه صفت وینو بس بیا. نو شیخ ابن عثیمین رحمه الله دا ناشنا خبره وکړه، دا بعض کمقلان وایي زه داسې لوز کوم لکه د انګریزانو لوز. لوز خو د مؤمنانو لوز دي چې پوره کوي یې. ها حدیث کې دا راځي، د حدیث ته غوږ کېږدي. ګوره عبدالله بن عباس رضی الله عنهما، امام طبراني راوړی دی، ما نقض قوم العهد الا سلط عليهم عدوهم. کله چې یو قوم کې لوزونه ماتول ډېر شي که نه، رب العالمین د دې قوم دشمن په دوی باندې مشر کوي. او یو حدیث کې داسې راځي، امام احمد راوړی دی، لا دین لمن لا عهد له. د هغه سړي دین د سره پوره نه دی چې کوم سړی لوزونه نه پوره کوي. نو لوزونه پوره کول دا لویه وفاداري ده. دغه شان وفاداري بله لویه دا ده، بل قسم کم امانتونه چې تا سره دي هغه حقدارو ته سپارل. او ما مخکې یو خبره ذکر کړې وه چې کله موږ امانت ووایو نو د عوامو په ذهن کې څه راځي؟ پیسې. او امانت څه ته وایي؟ هر هغه حق چې په تا باندې د بل دی د امانت دی. ذمہواری چې تا سره ده د امانت دی، پیسې چې تا سره چا پرتی د امانت دی. یوازې امانت پیسو ته نه وایي. ورې وفاداري څه ده؟ چې ته د امانتونه ځي ته ورسې. دا د مؤمن شان دی. او په دې باندې به ځان له مستقل بحث راځي، امانتونه ځي ته رسول. خو دلته زه د وفادارۍ هسې اقسام ذکر کوم. او الله قرآن کې وایي ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. الله تاسو ته امر کړی دی چې امانتونه د هغې حقدارو ته وسپارئ. او حدیث کې راځي، امام ابو داود راوړی دی، ادي الامانة الى من ائتمنک. چا چې د سره امانت یې ښودی دی، یا یې ته په یو خبره باندې امانتګر ګرځولی، نو د امانت سر ته ورسوه. ولا تخون من خانک. د شریعت د خوی ته ګوره موږ ته یې ښایي، و چې څوک د سره خیانت وکړي ته به ورسره خیانت نه کړي، ته به امانت ځي ته رسې. ښه امانت یوازې پیسې نه وي، تا سره چا پیسې کېښودې دا به ورکړې، دا خو واضح ده. یو ذمہواري تا ته حواله شو، د امانت دی. ته یو کمپنۍ کې کار کوې، ته په سکول کې استاد یې، ته په یونیورسټۍ کې استاد یې، ته په مدرسه کې استاد یې، ستا ذمہواري ده، دا امانت دی تا سره، دا به ته سر ته رسې. ته عالم یې،
تعالی الله دا امانت درکړی چې ته به خلکو ته دا دین ښیې. دغشان دا بچي چې ستا دي تا سره امانت دی، دا ښځه چې تا سره ده دا امانت دی. یوازې امانتونه دغه نه تا سره پیسې پرتې دي. په دې کارونو کې خیانتونه کول، زه خبرېږم د بعضو قصو واقعاتو نه د دې مسافر وروڼو باره کې چې زه خیر دی او دا چلیږي او موږ غریبانان یو او موږ پردي ملک یو. نه، چې کومه ذمواري تا ته حواله شوه د تا سره امانت دی، د دې یوې یوې خبرې به د قیامت پر ورځ تا نه تپوس کېږي. که ته غریب یې، که ته تور یې او که سپین یې، که ته مالدار یې، که ته په پردي ملک یې او که ته په خپل ملک یې. امانت دی، اب سر ته رسې. که ته د عربي سره کار کوې او که ته د عجمي سره کار کوې. بعض وایي نه وایي په دې عربو کې چې دا بعض موږ سره ظلم کوي. ما حدیث ونه وی ولا تخون من خانک، چې تا سره څوک خیانت وکړي ته به ورسره هم کوې، ته به ورسره نه کوې. عربو کې بعض موږ سره ظلم کوي، نو ویې کو دا الله به د هغوی نه تپوس کوي. ته به څه کوې؟ ښه بیا د هغه سړي سره هم نه، یعنې د هغه په بدله کې د بل یو عربي حق خوره، هغه له دوکې ورکوه، هغه سره خیانت کوه. دا خو دین موږ ته نه دي ښودي. او حدیث کې دا راځي، دې ته ګوره، دې ته غوږ کښېږدې، غوږ امام احمد راوړی لا ایمان لمن لا امانت له، د هغه سړي ایمان نشتی چې څوک د امانت خیال نه ساتي. صحیح حدیث دی چې د هغه سړي ایمان نشتی چې څوک د امانت خیال نه ساتي. امانتونه ځایونو ته رسول دا وفاداري ده، او دا د مؤمن شان دی چې ده ته کوم امانت حواله کړی شي هغه دی سر ته رسوي. او بیا یې درته رایادوم، بیا درته رایادوم، دا زموږ دا بچي دا هم ګوره زموږ په غاړه کې امانتونه پراته دي. دا ښځه دا امانت دی، دا نوکر چې تا سره کار کوي، دا کمزوری چې تا سره دی، دا ته چې په کوم ځای کې کار کوې اوس ذمواري درته حواله شوې، دا ټول امانتونه دي. او دا زموږ په ملکونو کې دې بلکل خیال نه ساتلی کېږي. لکه یو سړی مثال کې په کار دی، یو اداره کې دی، طاقت یې رسي اوس یې رسي، دی به خپلوان په کار کوي. دی به هغه سړی را مخکې کوي چې هغه د ملګری دی، هغه سړی به را مخکې کوي چې هغه پیسې ورکوي. دا ټول خیانت دی، ټول خیانت دی. او کله به ته د ډاکټر په کرسۍ هغه سړی ویني چې هغه چېرته ډاکټري ویلې نه ده، او د انجینري په کرسۍ به هغه سړی ویني چې هغه چېرته انجینر پاتې شوی نه دی. دا خیانتونه نه دي. خیانت د الله سره دی، دا وکړو چې د الله خبره دی پوره نه کړه، عمل دی پوره نه کړو. او ته سوچ وکړه د امت سره څومره لوی خیانت کوې ته. یعنی یو سړی دی، هغه په یو اداره کې دی، هغه یو کس ملګری دی، هغه استاذ کو په سکول کې چې هغه سره علم نشتی، د څومره بچو مستقبل او ژوند دې سړي تباه او برباد کړو. دته دا احساس نشته. د څومره خلکو حق دې ضایع کړو. نو د الله نه یره پکار ده. امانتونو سره به څه کوئ؟ امانتونه به خپلو ذهنو ته رسوئ. دا وفاداري ده.